بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. حامين والكتاب المبين إنا جعلناه قرآنا عربيا لعلكم تعقلون. دا سورة زخرف مكي سورة سرور بنجسم آيات مدني دا مجموعة نأتي آيات دا ورقو دا. حامين لمقاطعاتنا دا والكتاب المبين دماء قسمي بدر كتاب شخكارا روخانا بيانون كدا. إنا جعلناه قرآنا عربيا بشكل مقر زوالة دا كتاب قرآن عربي شبه لعلكم تعقلون دليل بارة تاسي كوشي عقل كي وجلون. وإنه دا قرآن عظيم الشان في الكتاب فأصل في كتاب كي جلوح محفوظ دا لدينا دي مكسرة لعلي حكيم دي دير غجر رتبه خاون أو مستحكم دا. أفنضرب عنكم ذكر صفحة أيبانكم مقاوبر زود تاسنا دا قرآن عظيم الشان فبند دلو سرا أن كنتم قوم مسرفين دي دو وجدن تاسي قوم مسرفي إيمان راوي نا نيبان دو. لکه مخکې ما ته ویلې که وایي اوایلو د امت ته الله کتلي وای چې رسول الله دعوت شروع کړ دی انکار شروع کړ نو دا قرآن نزول به بند کړی و بیا به دا ټول مسلمان د دغه نعمت ته محروم وخوښ الله د خپل رحم معامله وکړه د دې انکار دې ونه کړه. وکم ارسلنا من نبي في الاولين څومره ډېر موږ لېږلي دي له انبیاوو په پخوانیو خلکو کې وما یأتیهم من نبي نه به راتلو دی ته هېڅ نبي إلا كانوا به يستهزئون مگر موږ چې دی به په هغه باندې مسخرې کولې. فأهلكنا أشد منه بطشا بیا هلاک کړو موږ هغه پخواني خلک چې هغه سختتر وو له دوی نه له وجې د قوت ومضى مثل الأولين او تېر شوی ده څو ځایه په قرآن عظیم شان کې مثال صفت د لومبنیو خلکو چې څنګه الله هلاک کړي دي. ولئن سألتهم قسم لکه ته د دې نه پوښتنه وکړې من خلق السماوات والأرض چې چا پیدا کړی ده اسمانونه او ځمکې ليقولون دي بخامخ خلقهن العزيز العليم دا اسمانون همزه پیدا کړی دی هغه ذات چې ډیر غالب او علیم ذات. الذي اغذات جعل لكم الارض مهدا چې ګرځولې د همزه د تاسو لپاره فرش ځای د قرار وجعل لكم فيها سبلا او ګرځولې د تاسو لپاره په دغه همزه کې لارې لعلكم تهتدون د دې لپاره چې تاسو خپل مقاصد ته لار کې پیدا کړئ. والذي نزل من السماء ماء بقدر او هغه ذات چې نازل کړي دی له طرفه د اسمان او په اندازه سره فانشرنا به بلدة ميتا بیا موږ ژوندي کړي دی په دغه اوبو سره کله هغه وطن مړ کذالک تخرجون دغسې به تاسې بېرته مړي راژوندي کېږي لکه مړ کړی چې وچ وي واښه هر شی خلک یې مړه بولي هغه ژوندي کوو په اوبو باندې د باران دغسې به دا مړي ژوندي کوو چې مخکې ما درته ویلي وو چې کله الله اراده د دواري ژوندي کولو وکړي داسې ټینګ باران اوري لکه د انسان نطفه او مني او بیا د انسان وجود نبی علیه السلام یې ټول خاورې کېږي الا عجب ذنبه دا د ملا اخرنی هډوکی د لکۍ چې ساختمان وجود د بندو د هغه نه شروع شوی دا وایي نه خرابېږي بېرته د دغه ځای نه خدای پاک د دغه انسان وجود شروع کوي وجود مکمل کې پس د تکمیل نه ملایکې ته حکم وشي اسرافیل علیه السلام ته چې په شپېلۍ کې پوکه او دغه وخت کې چې دا دومره شپېلۍ کې اسرافیل علیه السلام پوکي د شپېلۍ خوله کې دومره غارونه لکه دا د غومبسې دار کور چې وي داسې کورونه دي هر انسان روح یوه غار ته ورځي او دا دایره د شپېلۍ د مځکې نه تر اسمانه دومره غټه دایره ده چې پکې پوکي هر روح خپل بدن ته ځي او په یوه ساعت باندې دستي ژوندي چې راپورته شي. والذي خلق الازواج كلها او اغذات چې پیدا کړی دي د انواع د مخلوقات ټول وجعل لكم من الفلك او ګرځولې دي د الله تعالی د تاسو لپاره د کشته ناول انعام دي چې بیان او ما ترکبون هغه چې تاسو سپارتیا وکوي لتستووا على ظهوره د دې لپاره چې تاسو برابر شئ په شاو دی او باندې ثم تذكروا نعمت ربكم او بیا یاد کړئ قلبا نعمت رب خپل اذا استويتم عليه چې کله تاسو برابر کېنئ په دغه سوارتیا په شي باندې که کشتۍ دي که چارپای ده که نن سبا موټر او سکوټر دي وتقول او دا ویایئ په ژبه باندې سبحان الذي سخر لنا هذا باقي د هغه ذات لره چې مسخر کړي تابع کړي دي د موږ دپاره دغه مراکب که آس ده که خر ده که موقوف ده که موټر او تیاره ده الله مسخر کړي وما كنا له مقرنين نو موږ
دوی لره په خپل قید کې راوستونکي په خپل وخت باندې نشوی تابع کولی خو الله راته تابع کړی دي وانا الى ربنا لمنقلبون بېشکه موږ خپل رب ته بیرته ورتلونکي یو او چې په کښتۍ یا موټر یا د سوارلي په اشتیا سپرېږي نو دا د الله نعمت ته او سوداګروي د تا ته په راحت باندې خپل ځای ته رسېږي نو د الله نعمت په زړه کې در یاد کړه چې ګوره دا خو د الله نعمت ته په ما باندې بیا یې شکر ادا کړه په دغه الفاظو چې الله لره پاکي ده چې دغه مخلوقات موږ ته مسخر کړي که جمادات دي که حیوانات دي موږ په خپل طاقت باندې دغه نشوی مسخر کولی خو دستي په دغه پورې سفر د آخرت تر په یاد کړي دغه سفر ته ځې خو بیرته به راځې خپل کور ته د آخرت تر په یاد کړي چې موږ به بیا رب ته منقلبون بیرته راجع کېدونکي لکه دا سفر د ابد دپاره موږ نه کوو بیرته خپل کور ته راځو دغه دنیا کې زندگی موږ د ابد دپاره نه ده بیرته به خپل کور ته ځو الله تعالی ته به ورځو چې آخرت وانا الى ربنا لمنقلبون وجعلوا له من عباده جزءا دغه بدبختانو ګرځولي دي الله لره د الله د بندګانو نه جز ان جز اولاد جز د چاوي د پلار لکه مخکې مو چې د نسب په باب کې خبره کړه چې د نبی علیه السلام د نسب لحاظم باید وشي احادیث ښه راپیات شو دلته د جزئیات په عنوان باندې لکه وایي نبی علیه السلام چې حضرت بی فاطمه بضعة مني د ما د بدن ټکره ده څوک چې دا خفه کوي نو ما خفه کوي من اغضبها فقد اغضبني څوک چې دا خفه کوي نو ما خفه کوي چې څوک دا خوشحاله کوي ما خوشحاله کوي دا اولاد د بدن جز بلل کېږي دوی بدبختانو ظالمانو الله ته جز ثابت کړی د خپل مخلوق نه څوک چې عزیر علیه السلام د خدای پاک زوی ده العیاذ بالله څوک چې عیسی علیه السلام العیاذ بالله د خدای پاک زوی ده څوک چې ملایکې العیاذ بالله د خدای پاک لورانې دي ان الانسان لکفور مبین بېشکه انسان چې دا ناشکره ښکاره ده چې دا کافر انسان د سخت ناشکره ده